د کابل هوایي ډګر نوې څېره. 5 میاشتې له سقوط وروسته بیا ځلې فعاله شوی او د کورنیو پروازونو ترڅنګ نړیوال پروازونه هم ترسره کیږي. اوس مهال د کابل هوایي ډګر ترمینالونه، تخنیکي برخې، د ساتنې او څارنې ځانګړي برجونه او رنوې فعاله دي او د ځینو پخوانیو کارکوونکو ترڅنګ قطري او ترکي کارمندان هم د الوتنې چارې پر مخ وړي. طالبان د کابل هوایي ډګر بشپړ کنټرول په لاس کې لري، خو له یوې میاشتې را په دې خوا د قطر او ترکیې او ځانګړی پلاوی له دوی سره په خبرو بوخت دی څو د کابل په ګډون د 5 هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې واخلي. د توافق په صورت کې به طالبان تر ډیره د هوایي ډګرونو امنیت ساتي او د پروازونو کرښې او تخنیکي چارې به بیا ځلې د بهرنیانو لاس ته غورځي. خو طالبانو ویلي چې هیڅکله به هم داسې یوې هوکړې ته غاړه کېنږدي چې موخه یې د طالبانو له ګوتو څخه د هوایي ډګرونو ایستل وي. قطر او ترکیه غواړي د هوایي ډګرونو د کنټرول په ترلاسه کولو سره نړیوالو ته ډاډ ورکړي چې کولی شي کابل ته الوتنې وکړي او تر خوا یې هغو پاتو کسانو ته هم د وتلو لاره برابره کړي چې افغانستان کې ګیر پاتې دي او نشي کولی د نورو هیوادونو له لارې ووځي. اوس مهال قطر او ترکیه د طالبانو پریکړې ته انتظار دي. طالبانو ته اسانه نه ده چې د ترکیه او قطر غوښتنه په ټوله کې رد کړي، ځکه چې طالبان په خپله د میدان کنټرول او تخنیکي برخې په یوازې ترسره کولی نشي. د دې هوکړې یوه لویه ګټه هغو افغانانو ته ورګرځي چې د تخلیې پروسې لپاره انتظار پاتې دي او تر خوا یې ډیری هیوادونه هم په تمه دي چې دغه هوکړه ترسره او کابل ته خپل پروازونه پیل